د پاکستان په هوایي ځواک د برید له امله د 40 نظامي الوتکو د تخریب خبر ورکړل شوی دی. د رئیس الوزرا اقتصادي مراسیال ایران ته د دغه هیواد په رسمي بلنه ولاړ. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه دوه تازه او مهمو خبرونو ته. د پاکستان په هوایي ځواک د برید له امله د 40 نظامي الوتکو د تخریب خبر ورکړل شوی دی. د ترانسپرنس خبري اژانس د راپور له مخې نن سهار د پاکستان پنجاب میانوالي سیمه کې د پاکستاني د هوایي ځواک پر اډې وسلوال برید شوی چې له امله د 40 نظامي الوتکو د تخریب خبر ورکړل شوی دی. په ورته وخت کې د پاکستان د هوایي ځواکونو وایان بیا وایي چې د پاکستان په میانوالي کې د شنبې په ورځ 6 وسلوالو د پاکستان د هوایي ځواک په روزنیز مرکز برید وکړ چې له امله 3 تنه ووژل شول. په وروستي ترهګریز برید کې 3 الوتکې او د تیلو یو ټانکر ویجاړ شوي دي. وایان زیاتوي چې 6 وسلوالو د شنبې په سهار د پاکستان د پنجاب ایالت د میانوالي په مرکزي سیمه کې د هوایي ځواک په روزنیز مرکز برید وکړ چې 3 تنه وسلوال مخکې له دې چې 8 تنه نفذي وژل شوي دي او 3 نور ملازان سره ژوندي نیولي دي. په وروستي ترهګریز برید کې 3 نظامي الوتکې او د تیلو یو ټانکر ویجاړ شوي دي. په یو بل خبر کې اورئ چې د رئیس الوزرا اقتصادي مراسیال ایران ته ولاړ. د افغانستان سرپرست حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مراسیال نن شنبه د یوه پلاوي په مرشۍ د ایران په رسمي بلنه دغه هیواد ته ولاړ. د نوموړي دفتر پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه پلاوی به له ایراني چارواکو سره د سوداګرۍ او ټرانزیټي اړیکو او په چابهار بندر کې د افغانستان د ونډې د پراختیا په اړه خبرې وکړي. د سرچینې د معلوماتو له مخې د ریاست الوزرا اقتصادي مراسیال به د خپل سفر پر مهال د ایران دولت او خصوصي سکتور په افغانستان کې د کرنې، قانون، ترانسپورت او صنعت او سکتور کې پانګونې ته راوبولي.